دا ورو سوال کړی دی چې مدینه منوره کې موږ دا بعض خلک کینو خصوصا زموږ د عجم چې دي دوی دغه اوو جوماتونو له ځي او کله په طایف کې یو جومات له ځي او بل جومات له ځي او په مکه کې یو جومات له ځي او بل له ځي وي دلته دا چل شوی دلته دغه چل شوی دلته دا شي چې دا طریقه د دوی صحیح ده او که نه الجواب زموږ د عجم خلک نه دي او بیا خصوصا د بر صغیر دا خلک چې کوم دي دا د پاکستان افغانستان انډیا او د خوا شاده نه دي دا زورور په تاریخي ځایونو مین دي طواف دله پرېږدي په حرم کې قرت پرېږدي دعا پرېږدي ذکر او اذکار پرېږدي الله ته جړاګانې پرېږدي خو یو تاریخي ضلع بولي هلته به دی څه کوي نو تاریخي ضلع ولې لاړ دی چې دومره کوشش کوي خو دا مې یو عبادت ګڼي دې ته لاړ نو بیا به هلته 2 رکعته کوي بیا جړاګانې بیا د هغه ځای خاورې سټه بیا په کاڼو باندې لاس راکاږه او بیا په کاڼي باندې خپل نوم ولیکه زه یو پیر مدینې ته تللی وم نو هلته چې کوم ملګري دي علما دي خصوصا په جامعه اسلامیه کې هغوی ته ما ته د سیرت کې چې کوم ځایونه راغلي دا راته بلکل یقیني وښایي چې دا کوم ځای کې یو خو دا مشهور ځایونه دي دا خو ټوله دنیا ځي لکه وحود غار شو قبا شو غار حرا دا خو مشهور ځایونه دا نه یعنی ناشنا ناشنا ځایونه چې حدیث کې تذکره راغلي لکه دغه ځای ته زه هغوی بولم د معز رضی الله عنه باندې کوم ځای کې چې رجم شوی او کوم ځای کې په هغه حد قایم شوی هغه ځای له زه بولم وایي دلته معز رضی الله عنه ته رجم ورکړی شوی په دې ځای کې په حد قایم شوی نو هغوی زه وګرځولم ناشنا ځایونه نو هغو ته وایم ښه دی دا زموږ د خلکو ته نه دي معلوم ځکه چې دا کم پکې موږ 3 ورځې زموږ ولګېدې 3 ورځې سهار به وتو او ماښام به راتلو نو ما 3 ورځې پکې زموږ ولګېدو دا ځایونه موږ ته معلوم و ځکه په اسانه دغه شو یعنې که دا دوی ته پته ولګېده نو دا خو مدینې ته راځي یو لمونځ دله به مسجد نبوي کې نه کوي همدغه ځایونو پسې به ګرځي او بیا په هر ځای کې چې 2 رکعته کې بیا جړاګانې بیا تصویران تصویر خو به وباسي که نه چې زه و پلانې او بیا په کاڼي نوم لیکل دا پکې بل کار پاتې دي بعض ځایونو ته موږ ورلو که نه نو هغه دیوالونه هغه کاڼي په بعضو ځایونو کې د نوم یعنی ځای پکې نشته چې ته پکې یو ټکی داسې ولیکي پلانې د پلاني زوی پلانې تاریخ دا توری والی دلته راغلی بلکې شرکیه الفاظ د قبرونو سره د حمزه رضی الله عنه د قبر چې کوم ځای کې دغه ځای کې به دیوال باندې دوی سم لیکل کې خو د حکومت یې لرې کوي میاشت کې نیمه کې د حکومت دغه ځایونو له رنګونه ورکوي دا قصې وله ټولې ختموي یعنې ما لیدلي دي حمزه رضی الله عنه ته وي زه دغه شان پې لیکلي ما ولیدل وي زه پلانۍ زنانه نوم دی او زما خور پلانۍ د هغې بچي نه کېږي هغې له بچي ورکړه او داسې بیا لګیا او دا وابیان دي وی الله ختم کړي دا د وابیانو ته ولې داسې غوسې دي دا کار پې بند دی دا کار پې بند دی او که دا نه وی که نه زه کله نا کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر خوا له ورشم سلام پې اچوم نو دا بعض خصوصا دا شنو پټکول او دا صوفیان موفیان لرې له ولاړې ګوري نږدې خو ورته ډېر نه پرېږدي خو سلام واچوه ځه ګڼه ده نو دی بیا لرې ولاړې او ګوري داسې په ډکو سترګو ما اوس د ده د ارمان دی چې نوی د حکومت او نوی د وابیان چې دا جنډې مې او دا جنګلې مې دله داسې سټلې چې پته یې لګېدلی ما په خپله یو پښتون وغم زه د قبر باندې مې سلام واچو روان وم هلته هغوی هغه پرشتکي غوندې کې وړوکی دیوال لګولی لیدلی مې که چې 2 کرښې روانې یو داسې یو داسې نو هغه یو باندې زما نظر نو
زمانه مخکې نو په هغه دغه ته خو یې نه پرېښودو جنګلې ته خو یې سلام واچو سلام سره هم غم نه و په هغه پرشته کې داسې لاس راښکه او بیا یې دا بډه داسې کولاو کړه دننه یې هغه کوم شیخ چې ولاړ و عالم دغه جنګلې سره هغه ما ته وکتو چې مسکی شو داسې یې وکړو چې لکه دوی ته سوی ده ما په دې زړه کې ما دغه زموږ د قوم د ښه چې ته ما پېژنې هغه وایي که دا زموږ عربی دی ما ته اوس دې ته وګوره په دې خو زموږ د اوازونه بوږ شو خو مختصر راته دا وایي وابیان دي دا چې وابیان دي دا ګستاخ رسول دي اوس دا پرشتک د سعودي عرب حکومت لګولی ته پې لاس راکاږي بیا په بډه کې وایي دې کې کمال څه دی څه کمال دی په دې کې نو زموږ دا خلک زورور مین دي په دې قصو مسجد نبوي ته چې لاړې یاده که دا خبره مسجد نبوي ته چې لاړې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات زیارت او دا خو حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې د زیارت په نیت په سفر نه کېږي مګر 3 جوماتونو ته مسجد حرام نبوي او مسجد اقصی هلته به ځې او هلته یو مونځ د 1000 مونځونو نه غوره دی په نورو جوماتونو کې یو د 1000 نه غوره دی 50,000 چې کوم حدیث کې راغلي هغه سندن کمزوری د دې سره نور ځایونه کوم دي مشروع چې د هغې زیارت پکار دی د سفر ورته نه دی ځکه چې سفر خو ستا شوی دی کوم ځای ته مدینه خو ښار دی ته مدینې ته تللی سفر باندې مسجد نبوي د زیارت دپاره تللی داسې وایه که ته مدینې په زیارت تللی نو مدینه خو ښار دی ته زیارت مسجد نبوي په نیت سفر خو وشو و چې سفر ستا وشو نو هلته مشروع کوم ځایونه چې د هغې د زیارت پکار دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما قبرونه دغه شان بقیع مقبره او شهدای احد او دا ټول په دغه حدیث کې دنه داخل دی انی کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانها تذکرکم بالآخرة قبرونو زیارت کوي آخرت ته تر یادوي صحیح مسلم کې روایت شته او نورو کتابونو کې دغه شان مسجد قباء ته تله دا مستحب دی مسجد قباء دپاره دلیل دی په صحیحینو کې د حدیث د عبدالله بن عمر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قباء ته راتو کله سور کله پیاده اول ته به 2 رکعته لمونځ کوو بلکې په یو حدیث کې داسې راځي امام احمد امام نسائی راوړی دی من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء څوک چې کور کې اودس وکړي او بیا مسجد قباء ته راشي او 2 رکعته لمونځ پکې وکړي نو کان له کاجر عمره الله بدله د عمرې اجر ورکوي دې ځایونو ته تله مستحب دي د دې نه علاوه د 7 جوماتونه هغه اوس الحمدلله حکومت ختم کړي د دې نه علاوه د 7 جوماتونه او په دې تاریخي ځایونو پسې ګرځېده د عبادت په نیت د ناروا طریقه ده بلکې پکار ده د علماو له چې د دې نه منع وکړي یو سړی به وایي چې ولې دې منع وکړي پرېږده خلک روان دي اولنۍ وجه دا ده د منع په شریعت کې داسې څه دلیل نشتی چې په هغې کې دا خو ویل شوي چې د دغه ځای زیارت وکړه اولنۍ خبره دا ده ګوره مسجد قباء دپاره دلیل شتي مسجد نبوي دپاره دلیل شتي مسجد حرام دپاره شتي مسجد اقصی دپاره شتي دې ځایونو دپاره خو نشته چې ته ځې 7 جوماتونه یو دا په مکه کې جي مسجد جن دی او دا پلانې جومات دی او پلانې جومات دی او دا تاسو ته دا خبره یاد ده چې د عباداتو مبنا په اتباع باندې ده ابتداء باندې نه ده عبادات په دې کې به تابعداري کې د چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د ځان نه به نوي مسله نه راوباسي یاره چې څوک دې 7 جوماتونو کې لمونځ وکړي الله یې بخي او الله ول اجر ورکوي او دا ایمان نښه ده څنګه ته د ځان نه دا خبرې کوي او پرې دلیل نشته دویمه وجه دا ده صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري ډېره جذبه لرله که منګه صحابه کرام هغوی به پیغمبر ډېر مینو که منګه هغوی ډېر مینو خو د یو نوم نه دي ثابت چې هغه د هغه ځایونو زیارت کړی په کومو ځایونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی دی یا یو تاریخي واقعه پکې راپېښه شوې ده یو ولم نه دی تللی او هغوی ته ښه یقیني ده ځایونه معلوم او که چېرته دې کې خیر وی نو هغوی به زموږ نه
دې ته مخکې شوی او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کې وی ابو بکر او عمر او عثمان او علی او نور صحابه کرام دا سابقین اولین چې دي مهاجرین او انصار رضی الله عنهم دوی به وی د مدینې نه مکې ته تلو د حج دپاره د عمرو دپاره او دا سفرونه به کول او یو پکې وی دا نه دي ویلي چې په دې پلاني ځای کې ودرېږئ دلته پیغمبر مونځ کړی دی دې پلاني ځای کې ودرېږئ دلته پیغمبر اودس ماتی کړی دی دې پلاني ځای کې ودرېږئ دلته پیغمبر دمه کړې ده دا طریقه د هغوی نه وه دا طریقه د هغوی نه وه درېیمه وجه دا ده که موږ وایو چې زه سیده ته ځه او خیر د خلک دې ځي نو هلته نور ناروا بدعت د دین علاوه شروع کېږي په دې کاڼو ماڼو باندې لاسونه راښکوده شرکیه الفاظ ویل د ځان نه عبادت هلته جوړول نو لارې چې دې کولا وکړه صرف دا یو بدعت نه دی چې ته به یې راټینګ کړې بیا د دې سره به نور بدعات هم جوړ شي او عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر په سفر باندې روانو د بعضو ملګرو سره نو په لاره کې یو جومات راغی بس خلک وایي دا د وابیانو خبرې دا د وابیانو خبرې نه دي دا د صحابه کرامو خبرې دي عمر بن خطاب په لار روان دی ملګري ورسره دي په سفر کې جومات په لاره کې راغی خلکو منډې کړې دي جومات کې هم شروع عمر بن خطاب وایي ما شأنهم څه چل دی دا خلک داسې رسناک دي جومات ته ورځي هغه ورته هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې جومات دی چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی عمر بن خطاب ورته وی پوخاني چې تباه شوي دي د دې د لاسه تباه شوي ای د الله بندګانو په کوم ځای کې چې وي د مانځه ټیم راشي هلته لمونځ کوئ بلکې دا قصه به تاسو ته معلومه وي چې کله خلک د عمر بن خطاب په دور کې د هغه ونې خواله به تلو د کمې ونې لاندې چې بیعت شوی بیعت الرضوان او خلک به زیارتونو له تلو یو به راتلو بل به راتلو عمر بن خطاب ته پته ولګي چې خلک هلته جمع کېږي هغه ونې د جړلې نه وویسته قیسې ولا ختمه کړې چې دلته به هېڅوک نه راسي نو د عبادت په نیت دې ځایونو ته تله دا بدعت دی او اجر پکې نشتی الټه ناروا کارونو کې واقع کېږي که څوک د علم د زیاتولو دپاره ځي او دا ځایونه معلوموي صحیح ده او که څوک هسې چکر له ځي بیا هم نه تله غوره دي ولې نه تله غوره دي ځکه چې سلف صالحینو مطلقا منع کړی دی نه هغوی به کې دا نه دي ویلي چې چکر وکړه عبادت دویمه ده صحیح شو ته لاړې ته خو دا عبادت نه ګڼې ته پوه یې خو دا جاهلان چې تا ته ګوري هغوی به څه وایي هغوی به چې دلته څه خاصیت دی ځکه دی روان دی اوس یو سړی روان دی چکر له بل وایي زم چکر له بل وایي زم چکر له ځم او دا ځایونه ګور هلته ګڼه جوړه شوه دا یو څو کسان خو صحیح ده په دې پوه دي چې دا عبادت نه دی او په دې اجر نه میلاویږي موږ چې دا ځای ګورو خو دا عوام چې کله دوی ته ګوري هغوی خو په دې نه دي پوه چې دوی په کوم نیت راغلي نو عوام به بیا دغه طرف ته را سټارټ شي نو ځکه دې ځایونو ته تله نه دي غوره که سړی اصلي چکر په نیت شي او که سړی د علم د زیاتولو په نیت شي او دا ځایونه معلوموي او چې بیا که چېرته بیانوي یا چاته یې ښیي چې دته تفصیلي پته یا بغیر چاته د بیانولو نه په خپل علم کې اضافه راولي نو هېڅ حرج پکې نشتي والله اعلم